نو د دې وظیفې کولو سره به الله جل جلاله ته یو قسم لا مقبولیت درکړي، په ټولو خلکو کې به مقبول شي او داسې محبت به درته الله جل جلاله درکړي چې هر سړی به تا ته د قدر او د عزت په نظر باندې ګوري. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زمارونو خویندو، نن یو داسې زبردست عمل درته ښیمه. کلم چې تاسو د عمل وکئ ډېر زیات آسان دی، د لاجواب محبت دپاره دی. داسې محبت دپاره چې خلکه په تا باندې به دا خلکه عاشقان وي. هر سړي ته به د زړه نه ګران یې، هر سړی به دا خواهش کوي چې زه د ده سره یو څو خبرې اترې وکړمه. داسې مقبولیت، شرافت به او داسې چې دی عزت به الله جل جلاله تا ته درکړي. په دې کې به داسې مقام ته ورسي، په دې ذکر کولو کې بیا چې کله ته په یو مجلس باندې ورشي، نو هغه مجلس والا خلک به د ډېر قدر او د احترام د وجې نه تا ته باسي. یو قسم له مقبولیت به الله جل جلاله تا ته د دې وظیفې په برکت سره درکړي. دا د الله جل شانه یو ډېر پاک نوم دی. بعضې وروڼه او بعضې خویندې داسې دي چې هغوی کله کله یو خبره کوي، و یره نه راباندې څوک اعتماد کوي، نه راباندې اعتبار کوي، یا کې تنها یم، د خلکو د نظر نه بلکل پرېوتی یم. او واقعي خبره ده کله کله داسې وشي چې انسان د لاس و خپو د خولې نه څه داسې حرکات، یو داسې خبره وشي، حرکات وشي چې هغه د خلکو د نفرت باعث وګرځي. یو کس معاشرې کې ډېر لوی قدر وي، یا خو هغه چې قدر یې نه وي، که هغه هم دا وظیفه وکړي، نو انشاءالله چې الله ورته یو قسم له مقبولیت ورکړي او د هغه به معاشرې کې قدر پیدا شي. اوس هغه معزز کس چې د هغه به مخکې به خلکو ډېر زیات قدر کولو، لیکن اوس یې خلک قدر نه کوي. کله کله د خولې نه څه داسې الفاظ ادا شي، خپلو لاسونو نه څه داسې حرکات وشي چې هغه د خلکو د نفرت باعث وګرځي، بیا خلک د محبت په ځای باندې د ستا نه نفرت کوي. نو نن درته د عمل ښیمه، دغه نفرتونه، دغه هر څه دغه به ختم شي او دغه نفرتونه به الله جل شانه په محبت، اخوت، ورورولۍ او په عزت اکرام سره بدل کړي. داسې عزت به د خلکو کوي چې د ستا په وهم ګمان کې به هم نه راځي. د الله جل شانه په دې نوم کې دومره لوی پاور دی. بل د اولیاء الله نه، د الله جل شانه د اولیاءو نه را نقل شوې یوه طریقه ده، هغه طریقه هم درته ښیمه. کله چې د عمل تاسو کوئ، یو قسم له مقبولیت به درته الله جل شانه ډېر زیات درکړي. داسې مقبولیت چې د هر چا په زړه کې به د ستا دپاره ځای وي، هر سړی به یې په خپل زړه کې ځای کوي. نو د محبت د حصول دپاره او د لوی مرتبې، د لوی عظمت او د وقار حاصلولو دپاره که یو انسان لکه بعضې اولیاء الله لیکلی دي چې کم سړی بسم الله الرحمن الرحیم 650 ځله دا ولیکي او د خپل ځان سره وساتي، په یو محفوظ ځای کې کېږي. لکه مثلا نارینه دی، نو که دا نارینه ټوپۍ په سرۍ په ټوپۍ کې د ځان ته وګنډي، دا یو تعویض دی. په دغه ترتیب سره د ولیکي، په ټوپۍ کې کېږي. او که پټکي استعمالوي، نو په پټکي کې د ځان ته کېږي. زنانه به یې څه کوي؟ زنانه به دغه تعویض دا به راواخلي او په لوپټۍ پورې به وګنډي، داسې به وګنډي چې هغه د لوپټۍ نه جدا کېږي نه، او بیا د هغه لوپټه په سر کوي. د دې په برکت باندې به الله جل جلاله تاسو ته یو ډېر بې فنا محبت درکړي. داسې محبت به درته الله جل جلاله درکړي چې خلک به تاسو ته حق حیران پاتې شي. داسې لوی مقام او لوی مرتبه به درته الله جل جلاله د دې بسم الله الرحمن الرحیم په برکت سره درکړي. بل د الله جل جلاله یو نوم دی، نو دې سره به د هغې مبارک نوم ذکر لازما کوي. کله چې ورسره د دغې مبارک نوم ذکر کوئ، نو د دې وجې نه به ستاسو په دې عزت، په دې کې به ډېر زیات اضافه وشي. الله جل شانه به د ستا عزت او وقار ډېر زیات کړي.
او هغه نوم د الله جل شانه کوم یو دی؟ الله الله الله. د دې وظیفې کولو طریقه دا ده چې کله هم ته سملی نو د سملاستو نه مخکې دا ذکر ښه ډېر وکړه. یعنی معنی دا ده چې کله ته سملی بسترې ته ورشې نو په دې ښي سایډ باندې سمله او سر ته دا لاس داسې کېږده او په ښي سایډ باندې چې سمله قبلې طرف ته مخ کړه او په زړه کې دا داسې وایه الله الله الله. او که خولې باندې وی هم ټیک ده، لیکن د ټولو بهترین ذکر هغه دی چې هغه په زړه کې وشي. نو په زړه کې دا هر وخت کوه الله الله الله. الله جل شانه به د دې په برکت سره په تا باندې د تمام مخلوق مهربانه کې هر سړي ته به د زړه نه ګرانې. نو ډېر زبردست عمل مې درته وښول او یو خبره ته کومه چې د ګناهونو نه چې څومره تاسو ځان ساتئ نو هغه نه به تاسو ته الله جل شانه یو قسم لا مقبولیت درکوي. ولې په موږ باندې آفتونه پریشانۍ چې راځي د ګناهونو د کثرت د وجه نه راځي، او کله چې موږ او تاسو ګناهونه کم کړل، ګناهونه هم ختم کړل، نو د دې د وجه نه زموږ ستاسو پریشانۍ مشکلات هر څه به ختم شي. نو یو ډېره زبردسته وظیفه مې درته وښوله، زبردست عمل او تعویض مې درته وښولو، بالکل تاسو کولی شئ. تاسو د دې مکمل اجازت دی، د غلط او ناروا کار دپاره مې استعمالوئ، مکمل درته اجازت دی او هر سړی هر یو کس د دې نه مکمل فایده اخیستلی شي.